سړی د خپل کور د خپل امام د جماعت خبره مخکې ذکر شو چې د عزت په ځای کې به څوک مخکې سبقت نه کوي. اوس عین په دابه کې په اوښ سپور ده، په آس سپور ده، په خره سپور ده، دوم نفر چې ورسره سپرېږي دا دوم که پاچا وي دغه خبره که ګدا وي دا به شاته کښېني، هغه آس مخ طرف د خره مخ طرف د خپله د مالک حق ده، دا د ده احترام ده. خو دا دومره ردیب خو تابع بلل کېږي. حضرت پیغمبر علیه السلام په پښو روان ده او صحابي مبارک په خره سپور ده چې راورسېد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خر یې ورته ودروه، دی په خره په شا شو، شاته شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل سپور شه، مخ طرف ته سپور شه. حضرت نبی علیه السلام ورته ویل نه، د مخ طرف احق ته یې، که ته یې په خپله خوښه ماته پرون مو ویل الا باذنه، که ته یې ماته پرېږدې خو صحیح ده، دور ټولې ماته پرېږدې. اوس سوال دا واردېږي چې خو هغه دا سړی په خپله ورته په شا شو، مخ طرف ده ورته پرېښی، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څرنګه دا خبر ورته کړي که ته یې د ما دپاره ګرځئ. وایي د دې دپاره حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مسله پوه کړو چې تا به خیال دا وي چې لایق دی د مخ ته سپور شي. نه، ته چې د دابې چښتن اصل د شریعت په اصطلاح احق ته یې د صدر چې ته احق که ته بیا په خپله خوښه بل څوک مخ ته کوې چې په مسله یې یو وارې پوه کړو. هغه ویل زه پوه شوم او خو اوس ما تا ته دغه صدر مخ طرف چې د تا ته وقف کړی ده. کله یو سړی په مسله نه وي پوه، هسې د شرمه ابن عمر چې څوک به ورته جګ هم شو دی نه کېناسته چې کېدی شي چې د شرمه جګ شوی په مسله یې هم پوه کړو. د موږ دپاره قانون شه تر قیامته پورې. واقعه یو جزي وه د یوه صحابي سره پېښه شوه، خو دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک وویلې چې هغه صاحب د دابې احق ته په صدر د دابې دا تر قیامته موږ ته قانون شو، او دا هم راته قانون شو چې که د دابې چښتن بل چاته اجازه کوي مخ طرف ته کښېنوي د احترام دپاره دی په شا کېږي نو هم جایز ده.